انسان ته په چار دو چې دای د خپل ځون اصلاح وکړو او د خپل اهل او عیال د زمنې د ښځې اصلاح وکړو د خپل اهل او عیال چې څومره د ماتحت ژوند تیروي د هغې اصلاح وکړو. یو سړی دا نه وایي چې زه دینداره یم زه نیک یم بس د مو اصلاح وشوله نور سره د مو کیم تعلق دی. بچی د خپله چرده کو ښځه د خپله چرده کو او د کور ول دي ورینه دي تره زامن دي څوک توب دی دا د خپله چار کو مو د دغه سره کیم تعلق دی نه د خپل ځون اصلاح دغه دپاره کافي نه دو ځون اصلاح سره ضروري ده چې د بچونه اصلاح وکړي د خپل ښځې اصلاح وکړي د دین طرف ته یې رولې او دغه رنګې دا هم پکې ضروري ده چې دی ته د فرض او د واجب دغه د ادایګي ته تاکید وکړي او د نیک اعمال تاکید ورته وکړي چې نیک عمل کې د ګناهي نه د اجتناب دغه کوشش وکړي چې ګناهي نه ما کوي د ګناهي نه بچ شي او دغه سره الله تعالی قرآن کریم کې دا خبره بیانوي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای د ایمان ولې خپل ځون د جهنم د یور نه بچ کړي خپل اهل او عیال د جهنم د یور نه بچ کړي. نو کسې دا ولته شي چې انسان د خپل بچی په صحیح طریقه سره تربیت وکړي کچیره په تربیت کې کمی روشي په صحیح طریقه سره تربیت نه وکړو دینی تعلیم نه کوو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی یا چې کله یو انسان بل انسان خوشحالوي لکه یو پلور د خپل بچی خوشحالوي خو الله تعالی خفه کوي بیا په دغه وخت کې الله تعالی دغه خپل بچی په خپل پلور باندې مسلط بیا ټوله زندگی ترخه وي پریشانه وي همیشه تکلیف ورته په کور کې جګړه وي زیای پلور ته زیاړه کو پلور زیای ته زیاړه کو ښځه خپل منځ کې جګړه سره کو او دا بنیادی تربیت دی که تربیت په صحیح طریقه سره وکړو بیا ان شاء الله دنیا د هغه خوشی ولادو آخرت ته د خوشی ده که تربیت په صحیح طریقه نه وکړو بیا پوته نو په داسې کې یو خبره ده بینه ان شاء الله تربیت بچونه تربیت متعلق د مستقل د موڅوک لیپینه دي دغه تفصیل سره وکسي هغه ټول خبره تاسو سمجھ پیروش. نو د تربیت متعلق دا چې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا خپل ځون د جهنم د یور نه وسوتي خپل اهل او عیال د جهنم د یور نه وسوتي په دغه ځای کې دا یا ایها الذین آمنوا دا ایمان سره چې کله خطاب کړی دی په دا کې ډېر غټ لطف دی په دا کې ډېر غټ خوند دی حضرت ډاکټر عبدالحی عارفی رحمت الله علیه ډېر غټ بزرګ تر شوی دی دا فرمایي یا چې د خطاب دوه طریقې دي چې کله سړی بولي په دوه طریقې سره سړی بولي یو دا چې یو نوم واخلي ای پلون کې عبد الله نوم ورته واخلي یا حذیفه نوم ورته واخلي چې کیم نوم وي په نوم سره یو بل او یو د بل طریقه دا چې یو ته د یو رشتې واسطه ورکا چې کی مرشته دی ورته په رشته په واسطه باندې ولا اې د تر زمانہ ای پلون کې اې د مورورا اې د مپلورا داسې پرشته سره ولا نو یا دغه رنګ لکه پلور چې بچایر بولی یو دا چې په نوم سره وبولي او یو دا چې دا ورته چې اې د مو خوږه زمانہ او د مو زمانہ اې د مو خوږه زمانہ روشه خبره ورو نو دا دوه سره الفاظ دي نو چې کیم لذت محبت پیار خوند دا بچی ته د بچی په لفظ سره ملاویږي دغه سه په نوم لفظ سره کله هم یخت در خوند ملاویږي نو بچی لفظ سره بلل په دا کې یو زیات خوند دی نو دغه وجنه الله تعالی میشتستان په قران کریم کې د لفظ استعمال کړی دی څومره محبت دی لکه څنګه چې بچی ته په دغه لفظ کې محبت خوند پیار ملاو دی دغه رنګ میشتستان الله تعالی دغه سه لفظ استعمال کړی. حضرت مولانا شبیر احمد عثماني نور الله مرقده د میش د مسلک ډېر غټ عالم تر شوی دی. حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دغه ته د مفتی محمد تقی عثماني نو دامت برکاتهم العالیه د یغه نیو چې کی ما ویغه د بچی نه ورته چې د مخواجه بچیا همیشه کامیاب وسی بیا دا چې کله ارته بیا مفتی تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه فرمایي یا چې د میج نیو د تاویل چې د مخواجه بچیا د مخواجه بچیا میج هرون وی چې خلق خودته شیخ الاسلام وی شیخ خلق خودته علامه وی بزرګ وی سپینجیری دی بوډا دی بیا څنګه د میج د کوریوا نیو دته یی چې د مو بچیا میز د نه پښتنه وکړه څنګه ماجرا د څنګه سوکته د پرشتہ کې چونګه تعلق سره بیا دوی چې زه د تو سکور ته په دوی واسطه سره ارتم یو واسطه خدا د چې زه د مولانا محمد شفیع عثماني نور الله مرقده په یو وخت کې ژوندای و د یغ دیدار ترسم د یغ ملاقات ترسه د یغ سره ملاویږم د کوم تجربه خوند ملاویږي زه یو په دا وجرڅه او دوه وجدادو چې دغه په دنیا کې بل داسې کس نشته چې هغه مو ته د بچی نه وایي صرف دغه ښځه نه علاوه یا چې کیم خوند د بچی په لفظ کې متملاویږي کیم لطف متملاویږي
داسې د شیخ الاسلام په لقب سره مو ته نه ملاویږي، د علامه په لقب سره مو ته نه ملاویږي، خو صرف د دغه ښځې د وجې نه زه تذکر ارڅمه چې دا مو ته د بچي نه وي. نو څومره خوږ لفظ دی. نو الله تعالی میشتو ته په قرآن کریم کې دا لفظ استعمال کړی دی، یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځون د جهنم د یور نه بچ کړئ، خپل اهل او عیال د جهنم د یور نه بچ کړئ. نو په دا کې بنیادی شی تربیت دی. که میشتو خپل اهل او عیال تربیت وکړي بیا ان شاء الله د میش دنیا هم صحیح وي، د میش آخرت هم صحیح وي. که تربیت په صحیح طریقه نه وکړي بیا و دغه ژوند کوي چې کله ستر شي زیاړه درته. نن سبا داسې کیسې نرغلي چې زیات خپل پلور ختم کو، مور ته وزیاړه کو، پلور ته وزیاړه کو، خور ته وزیاړه کو، خپل ښځه ته وزیاړه کو. وجه څه دی؟ هغه تربیت وجه. نو تربیت بنیادی او اهم شی دی. تربیت په خپل پلور باندې د خپل بچی تربیت واجب دی، فرض دی. کچیرې تربیت نه وکړي دغه ژوند کې زندگی او ټوله خرابوي. او بیا صرف دا نه، په آخرت کې واه د پلور نه پوښتنه شي چې تو د خپل بچی تربیت په کومه طریقه باندې کړی.